دی مړې راوړي او کم کټ کې راوړي هغه کټ بیا دی واپس نه وړي. قدرمنو د کیلاش قبرستان ته راغلمه. قدرمنو وخت سره هر څه کې چینجز راځي، تبدیلي راځي. د دې خلکو مخکې دا رسم و چې کله به د دې مړی شو دا د دې هغه تابوتونه دي. دی به خپل مړی دلته کېښوده او همداسې به هغه سره چې کوم سارو سامان به سره به پیسې به وې سونه به هغه به یې ورسره دلته پرېښودل. خو بیا به خلک راغلل او په سبا به بیا هغه سونه مونه به د خلکو پټه کړې وه. بل د دې جاهلیت مو نو د دې دا رسم و دا د دې هغه زاړه تابوتونه پراته دي او اوس هم دغه حال دی. اوس د دې رسم هم بدل شو. قدرمنو دا کټونه چې کم دي دی مونږ داسې دلته واورېدل چې دلته کم دی مړې راوړي او کم کټ کې راوړي هغه کټ بیا دی واپس نه وړي، هغه کټ دلته وغورځي او بیا ترې نو همداسې ځي. نو دا قدرمنو دا د دې غادیره ده. مخکې م بوځمه. زه دلته یو تابوت له رالمه او د دې ځای چې زموږ دا کوم ګایډ دی نو دې ماته وایي چې یاره دې کې دا د دې تاسو د تاریخ پړاولی شئ 19/2/2016 په دې باندې دا کس وفات شوی دی او دې په دې کې پروت دی. دلته مشکل ده خبرې کونه خو دې لا په دې تابوت کې پروت دی او تاسو کو خیال وکړئ اوس دې پې ښه باقاعده یې چت یې پې جوړ کړی دی، هغه تابوت یې ورپسې بند کړی هم دی. نو دې غریب له اوس هم نصیب دلته دی. زه یم ښه ده قدرمنو چې الله پاک مونږ مسلمانان پیدا کړي او مونږ شکر الحمدلله مونږ په دې خپل مذهب باندې په دې باندې شکر وباسو چې دا حال هم نه دی. قدرمنو دلته چونکې د دنیا د ګوټ ګوټ نه خلک راځي او دا ځای زموږ پښتنو سره نږدې دی نو پښتانه هم دلته ویزټ کوي، چکر وایي. مونږ سره یو ورور ولاړ دی، دوی هم دلته راغلي دي د فیملی سره. دې نه به یو څو تپوس کوو. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. څنګه حال سر؟ خیر دی؟ خیر دی. تاسو خیر دي؟ خیر دی الحمدلله. تاسو راغلی سر دا کیلاش ویلیو چې کومه ده څنګه در باندې ولګېده؟ دا خلک څنګه دي؟ ډېر ښه خلک دي. مو خو اورېدلې وه د دې په باره نو مو دلته رالو، دا خلک مې مو کتو او دا ځای مې مو کتو، خلکو سره ملام شو. ډېر ښه مینه ناک خلک دي اور ډېر مهمان نواز هم دي اور خلک راشي عزت یې کوي. دا چې نور خلک خبرې کوي نو چې دلته راشي د دې دا کلچر وګوري دغه وګوري نو دې ته به خپله معلوم شي چې دوی څونه ښه خلک دي او څونه مینه ناک خلک دي. تاسو پیغام ورکوئ تاسو د دنیا کې زموږ پښتانه هم ناست دي، ټول خلک درته ناست دي چې دلته چې کم خلک راشي باید چې دلته څه وکړي لکه کم طریقې سره دې خلکو سره پیش شي؟ دلته چې راشي یو خو روډ ډېر تنګ دی نو پکار دا ده چې د دې چې کم پولیس ولاړ دی خلک ولاړ دی هغوی سره مدد وکړي چې روډ نه بلاک کېږي. بل چې دلته راشي یا شپه کوي یا ورځ ته نو کم سے کم دلته چې کم هوټلې دي یا داسې ځای دغه نو هلته لاړ شي. دوی کې دا دی چې د اجازت نه وي نو دوی تصویر نه وباسي نو پکار نه دی چې د خلک دوی تنګوي اور بعض خلک ورپسې نارې مو دا هم بده خبره ده اور پکار دا چې دوی سره باقاعده تېنه اجازت والا دي در تصویر هم وباسي اور در څه ودرېږي در څه خبرې هم کوي خو چې د اجازت نه وي نو دوی ته هم منع ده، کور نه هم منع ده، هسې هم منع ده نو پکار نه چې دا دی کوي نو چې دا نه کوي نور خو ډېر ښه خلک دي او ډېر ښه کار دی اور راتلن پکار دی. ډېر ښکلی ځای دی. قدرمن شي سر. قدرمنو مخکې زما سره